د کوچني اختر په تړاو په مزار شریف کې د ښاروالۍ د کنټرول پروسه او د خلکو نظرونه. د مزار شریف ښار چې د شمال زون مرکز بلل کیږي، د کوچني اختر په رارسېدو په یاد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت اړوند خلک دغه ښار ته د وچې او تازه میوې د اخیستو لپاره راځي، ترڅو میلمنو ته د اختر دسترخوان رنګین کړي. ورته مهال د مزار شریف ښاروالۍ د ښار اړوند نرخونه کنټرول کړي دي او لا یې هم د تنظیم پروسه روانه ساتلې ده. د تیرو 2 لسیزو په پرتله دا دریم کال دی چې په هیواد کې د هر رنګه توکو قیمتونه ثابت ساتل شوي. د مزار شریف ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر محمد عزیز عزیزي وایي، زموږ پرسونل په ورځنی ډول ښار کې ګرځي ترڅو د مارکیټونو او دکانونو نظارت وکړي او نرخونه کنټرول کړي. نوموړی زیاتوي چې د اختر په شپو ورځو کې ورته تدابیر لا هم زیات کړي دي. موږ د ورځې نه بلکې د شپې هم نظارت لرو، موږ د شپې ټیم هم لرو، د هټیوالو نه احوال اخلو چې هغه مطابق د نرخنامې دوی کوم کړنې کوي او که نه کوي. که خدا نخواسته دی د مطابق د نرخنامې کومه سرغړونه وکړه، بیا مجبوره یې چې موږ هغه وخت له هټۍ ور وتړو. ورته مهال د یادې ښاروالۍ د نرخنامو مدیر ویس الدین مبارز وایي، موږ نه یوازې نرخونه څارو بلکې هغه مواد چې کیفیت یې کم وي او یا یې تاریخونه له ټاکنې مودې تیر شوي وي د لایحې مطابق ټولوو او د قانون منګولو ته سپارو. او زیاتوي چې زموږ ټیم د مهالویش له مخې بېلابېل بازارونه څاري ترڅو خلک وکولی شي په ډاډه زړه خپل بازار ته دوام ورکړي. ټولو دکانونو ته هټۍ ته دغه نرخنامې رسیږي. بیا موږ هغوی لپاره طرزالعمل لرو. هغه هټیوال چې د قانون نه سرکشي کوي یا په لوړه بیه پلوري، نو د هغوی لپاره 3 ورځې مهلت ورځ ټاکلي دي چې 3 ورځې باید د ښاروالۍ لخوا نه مهلت کړي او د فعالیت اجازه ورته نشته ده. په ښار کې ځینې دکانداران وایي دوی ته هره میاشت نوې نرخنامه راوړل کیږي او په دې باور دي چې د ښاروالۍ د تنظیم او د نرخونو د کنټرول دغه پروسې دوی ته خورا اسانتیاوې برابرې کړي دي او له ښاروالۍ څخه یې خپل هر ډول ملاتړ اعلان کړی دی. نرخنامه شهرولی میاره، طبق نرخنامه شهرولی است. نرخها شکر خیلی که امسال نظر در سالهای قبل خیلی که ارزان است، میوه خیلی که نرخاش پایین است. شهرولی است که برای ما نرخنامه تعیین که حساب عباد چیزا هستن، حساب روغن و برنج و لوبیا هستن. د مزار شریف ښاریان یادې موضوع ته په اشاره خپله خوښي څرګندوي او له ښاروالۍ څخه یې غوښتي چې دغه اقدام د جاري وساتل شي. اول خو دکاندار د قیمت خرڅینه که بیه خرڅم کی نو بیا هلته ښاروالي شته، د هغې خبره ښاروالي بس هغه بیا هغه په جریان کې اچو ورته ویو چې دغه هټیوال چې دی قیمتونه جیږدي. دیگه ما در این بازار به خاطر این سودایی بیامدیم، نامخدایان شهرولی نرخ‌ها را تعیین کرده، بسیار نرخ‌های مناسب است. دیگه ما از شهرولی خواهان هستیم که می روند ادامه داشته باشه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار د هیواد یو له لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې خواوشا د 10 ولایتونو نه خلک د مشکلاتو د حل لپاره دلته راځي. همداراز یاده ښاروالۍ هڅه کوي ترڅو بازار منظم وساتي، سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او عامو خلکو ته د بازار لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي.